پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل دوه لوڼه د ابولهب زامنو ته واده کړي ابن ابي لهب ته، یو عتبه دی بل عتیبه، دواړه د ابولهب زامن دي. خپل ځاني دا طریقه ده چې څوک خبرې ته غوږ نه ږدي یا مسلې قدر نه کوي یا ماته پته دی دې لایق نه دی، نو موږ ورته هسې دي چې سوال کې زما ذهن کې داسې راځي چې مخکې مې پیر چا کړی چې ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپلې دوه لوڼه د ابولهب زامنو ته واده کړي وي، حالانکه ابولهب د اسلام دشمنو او مشرکو، بیا هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوه لوڼه هغه له ورکړي دي او زامن د هغې کافران، نو ولې وله دا ورکړي دي؟ نو جواب د دې مسلې هغه دا دی، یا حکمت دې کې څه دی ضرور وي. جواب د دې مسلې هغه دا دی، د ټولو نه مخکې ګوره چې د دین نه نوې خبر د یوې خبرې جواب هم نشي ورکولی. یعنې که ته چاته دا ووایې که نه چې د مشرکې ښځې سره نکاح نه کېږي، او داسې دا قرآن کې هم دی حدیث کې هم، او بیا تا ته وایي چې پیغمبر ولې خپلې لوڼه ورکړې، بیا به څه کوې؟ بیا به څه کوې؟ جواب علماو ته خو رجوع نه کېږي، هغه موږ درسونو کې ناسته یا درس یادول یا مسله دا خو موږ ته ګران دي. نو دا خبره یاده کوي چې علم د سره نه په توره تیاره کې، سبحان الله، جهالت ته تیاري هسې نه وي، هر ټیم انسان په تیاره کې، هره مسله کې دی په تیاره کې، دی مطمئن خپل عبادت نشي کولی، دی مطمئن چاله تسلی بخش جواب نشي ورکولی، د ده د خپل کور مسلې هغې پسې به دی لازم ګرځي، د یو خواله بل خواله تپوس به کوي، خو که چېرته دی په دې خبرو ځان پوهه کړي رڼا شوه ورته، ځکه علم ته نور ویله کېږي، رڼا ورته ویله کېږي، یو خاص رڼا دی چې الله له طرف نه ورکړی کېږي خاصو بندګانو ته، هر چا ته الله علم نه نصیب کوي. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، دا علم د لوی برخې خاوند ته الله نصیب کوي، هر سړي ته علم نه ورکوي، علم داسې سپک نه دی. او ځکه حدیث کې د یو ادب خوی شوی دی چې هغه چا ته هم علم مه ښایه، بیا دې عالم ته دا ویلی کېږي چې تم هغه چا ته علم مه ښایه چې څوک د علم قدر نه کوي. ځکه یو روایت کې راځي چې علم خو هغه چا ته چې هغه لایق نه دی او هغې قدر نه کوي، داسې دي لکه ته چې د خنزیر غاړې ته د ملغلرو امیل اچوې، نو امیل دې په هسې ځای کړو او خنزیر په هغې باندې ښایسته کېږي نه، نو چې ته یو داسې سړي ته مسلې ښایې چې هغه د هغې قدر نه کوي. ځکه الحمدلله زما خپل ځاني دا طریقه ده چې څوک خبرې ته غوږ نه ږدي یا مسلې قدر نه کوي یا ماته پته دی دې لایق نه دی، نو موږ ورته هسې نه بیانوو، ځکه چې دا دین دا د ټولو نه زیات موږ ته قیمتي ښکاري، ورب الکعبه د خپل مور پلار نه راته قیمتي ښکاري، او په مور پلار دومره نه خفه کېږو څومره چې الله به دې دین خفه کېږي، او دا یو غیرت دی د الله د دین دپاره، هر سړي ته نه بیانوو. یو سړی توجه ورکړي، یو سړی لایقي، یو سړی ته د پته د ګناهګار هم دی، خو نه د الله د دین سره یې مینه محبت شتي، یو شوق یې دی، که زه ورته نصیحت وکړم ویې به مني، یو سړی د دې لایق نه تا له توجه نه درکوي. نو ځکه خبره مې دا کوله چې علم نور دی او الله هر چا ته نه نصیب کوي. اوس د دې مسلې جواب هغه دا دی، اول خو دا یاد کوي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څو لوڼې وي؟ شکیانې یې پکې څلور که پنځه؟ بیا وایم څلور که پنځه؟ څلور. خدای داسې نه چې جواب بدل کړي وایي چې پنځه، څلور لوڼې وي د هغه، او په دې ترتیب سره وي: زینب، رقیه، ام کلثوم او فاطمه رضی الله عنهن. ټکی ترتیب دی د عمر. هر چې دا رقیه ده زینب پسې چې کومه ده، دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نکاح کړې وه عتبه ابن ابي لهب ته، د ابولهب زوی. او ام کلثوم چې ده د رقیه نه کشره ده، دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نکاح کړې وه عتیبه ابن ابي لهب ته، یو عتبه دی بل عتیبه، دواړه د ابولهب زامن دي.
او بیا په سیرت کې او په تاریخ کې دا راځي چې دې دواړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا لوڼه طلاقې کړې وې مخکې د دخول نه، یعنی لا ورسره میلاو شوي نه و، نکاح شوی و، او دا ورته پلار ویلي و چې طلاقې کوي. چې کله دا صورت الله نازل کو تبت یدا ابي لهب وتب، او بای کې هغه د ښځې باسو شو، نو هغه چې کله دا واورېدو نو غصه شو، ویې ښه دی موږ سره دشمنیانې کوي او زموږ په باره کې دا خبرې کوي، تاسو له دا لوڼه طلاقې کوي. او په دې کې د الله حکمت. بیا عثمان بن عفان رضی الله عنه د رقیې سره واده وکړو په مکه کې، او بیا حبشې ته وسلم هجرت کړی. اول ته په حبشه کې بیا د هغې یو زوی شی و چې د هغه نوم و عبدالله، او دقې باندې د عثمان رضی الله عنه کنیت دی ابو عبدالله. بیا د هغې نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله بدر د غزا ته تو، نو د رقیه په دغه ورځو کې بیماره وه، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم عثمان رضی الله عنه پاتې کو د دې د لاسې چې د خپلې ښځې خیال ساتي، ډېره بیماره، او دغه کال کې هغه بیا وفات شو. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم عثمان رضی الله عنه ته ام کلثوم په نکاح ورکړه. د دریم کالو د هجرت او د ربیع الاول میاشت شو، او د دې نه بچی نه دی پیدا شوی. نهم کال د هجرت کې بیا ام کلثوم رضی الله عنها هغه هم وفات شوی، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی که زموږ دریمه لور وې نو هغه به موږ عثمان ته ورکړی وی رضی الله عنه، ځکه هغه ته ذو النورین ویلی کېږي، دوو رڼاګانو والا. او دقه یو انسان دی د ځمکې په دې مخ، دقه یو انسان د ځمکې په دې مخ و بل به رانشي او نه کېدی شي چې د هغه په نکاح کې د پیغمبر دوه لوڼه پاتې شوي دي، او هغه عثمان رضی الله. دا مختصر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لوڼو خبره. سوال بیا هم دا د اشکال چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولې ابو لهب زامنو له خپلې لوڼه ورکولې، نو دا اشکال څه اشکال نه دی، ځکه چې دا اشکالات او دا قسمه اعتراض د هغه چا ذهن ته راځي چې هغه سره علم نه وي، که لږ ډېر علم سړي سره هغه پوه شي. کم ټیم کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپلې لوڼه د ابولهب زامنو له ورکولې او هغو ته یې په نکاح کړې، نو په هغه وخت کې لا د مشرکانو سره نکاح، هغوی له لوڼه ورکول یا د هغوی د زنانو سره واده کول دا له حرام نه و. وروسته بیا دا تحریم نازل شوی دی، وروسته بیا الله رب العزت دا خبره وکړه چې فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، او دغه شان ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، چې نه به د مشرکو ښځو سره نکاح کوئ او نه به مشرکانو له خپلې لوڼه خویندې ورکوئ. دا مسله وروسته راغلی، د هغې نه مخکې الله رب العزت دا نه و حرام کړي، چې نه و حرام کړي و کار جایز، صرف استثنایی حالات ته چا دپاره پاتې شو؟ اهل کتابو دپاره. اهل کتابو دپاره استثنایی مسله چې د اهل کتابو د زنانو سره یو مسلمان واده کولی شي، یهودی سره یا نصرانی سره په دې شرط چې هغه زیناکارې نه او پاکې ښځې، نو څه اشکال پاتې نه شو. او امام قرطبي رحمه الله په خپل تفسیر کې وایي اوله کې کافرانو به مسلمانانې ښځې کولې او مسلمانانو به مشرکانې ښځې کولې، اوله کې دا جایز و. وروسته بیا دا مسله منسوخ شو، نو ډېرو صحابه کرامو خپلې هغه ښځې پرېښودې چې هغه مشرکانې وې، لکه عمر بن خطاب رضی الله عنه خپلې دوه ښځې پرېښودې په مکه کې چې هغه دواړه مشرکانې وې. د یوې نوم قریبه بنت ابي امیه، او دویمه چې ده نو هغه ام کلثوم بنت عمر الخزاعیه. دا دواړه زنانه د په شرک باندې وي، او چې کله الله د آیت نازل کړو نو عمر بن خطاب رضی الله عنه د دواړه پرېښودې. خلاصه د جواب هغه دا ده چې د اسلام په اوله کې د مسلمان سړي واده د مشرکې ښځې سره او د مشرک سړي سره د مسلمانې ښځې واده د جایز. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دعوت په اولنۍ ورځو کې ابولهب له خپلې لوڼه ورکړې،
او بل دا چې هغه رشته پکې موتریو او بله دا والله اعلم دا هم کیدی شي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار خو جایز دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې دا سوچ هم کړی چې کیدی شي دې سره ابولهب کې نرمي راشي ځکه چې غټ دشمن په هغه ټیم کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخې ته ولاړ هغه دا سړی او زورورو د نسب خاونو طاقتورو نو هغه دا وخت چې کده سره دا رشته جوړ شي کېدی شي دې د لاسه رشته دار خو دې د مخکې نه دی خو دې سره به خبره ښه مضبوطه شي بیا هغه خپلو زامنو ته وایي طلاق ورکړي نو اشکال شته پکې اوس نشته پکې اشکال ولله الحمد